بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده سورة البقرة آية نمبر 183 رسیدلیو. په دې اخرنی آیتونو کې د روجی متعلق بعض احکام بیان شیو، او بیا په دې اخرنی آیت کې دا خبره بیان شو چې د یو بل مالونه به په ناروا طریقو سره نه خوري. د هغې نه به د الله وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، دوی تپوس کئی تانا پا بارد میاشتو کی، دوی تپوس کئی تانا پا بارد میاشتو کی. مناسبت اگه واضح ده چی در رمضان د میاشتې تعلق هغه د سپومۍ سره دی، نو ځکه دلته د سپومۍ او د میاشت باس کیږي. الاهله د جمع د هلال ده، یوې هلالي، او سپومۍ ته په عربۍ کې هلال په دې ویلی کېږي ځکه چې دې کې معنی پرته د رفع الصوت، اواز اوچتول. نو چې کله به میاشت داخله شو نو خلکو به یو بل ته ووایي، اوازونه به اوچت کړي، میاشت راغله یا میاشت موږ ولید، نو ذکر دی ته هلال وی. د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو څو تپوسونه شوي دي، اکثر صحابه کرامو کړي دي او بعض غیر مسلم هم کړي دي، چې قرآن کریم کې الله 14 د هغې نه رانقل کړي دي. 14 سوالونه هغه قرآن کریم کې ذکر دي چې دوی تا نه تپوس کوي د دې باره کې، دې باره کې، دې باره کې، بیا جواب یې شوی دی، الله یې جواب ښوولی. او دا د قرآن د لږ لږ نازلېدو بل حکمت دی چې سوال راشي نو د هغې مناسب جواب راشي. دا سوال چا کړی نو مشهور دا دی چې دا صحابه کرامو کړی د رسول صلی الله علیه وسلم نه د دې میاشتو په باره کې. بعض وی چې دا سوال یهودو کړی چې دا څه خبره چې سپومۍ نری او بیا پوره شي او بیا کمه شي، وی دا سوال هغوی کړی. الله جواب کوي: قل ورته ووایه هي مواقیت للناس والحج، چې دا وختونه مقرر دي د خلکو د پاره او د حج د پاره. مواقیت للناس دی کې د خلکو فایده ده، خلک به خپل وختونه معلوموي. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا رسول الله لما خلقت الاهله، د سپومۍ الله ولې پیدا کړې ده، میاشتې ولې؟ وی الله دا آیت نازل کو. لکه څنګه چې عبدالله بن عباس وی مواقیت للناس والحج ويعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. و دې سره هغوی د خپلو معاملاتو وختونه معلوموي، د لین دین، د قرضو، د زنانو چې کوم عدت دی، که هغه د طلاق عدت دی، که هغه د خاوند د وفات نه بعد عدت دی، هغه پې معلومیږي، د حج وخت پې معلومیږي، د رمضان د میاشت مسلې دې سره تړلی شوي دي. نو په دې کې ډېر لوی حکمتونه دي د الله. لتعلموا عدد السنین والحساب، قرآن په بل ځای کې الله دا خبره ذکر کړې ده، وایي دا شپه ورځ خو دې دپاره دي چې تاسو د کلونو دا حساب معلوم کړئ. نو په میاشتو سره خو زمونږ ټول ژوند روان دی، زمونږ د یو بل سره چې څومره معاملات دي هغه هم په دغې بنیاد دي. که دا میاشت وشي، دا میاشت پوره شي، داسې به وکړو، دې میاشتې په نیمه کې به دا وکړو، هغه بله میاشت چې راغله به دا وکړو. نو لوی لوی عبادات ورسره تعلق ساتي، خصوصا پای کې حج او د رمضان د میاشت دغه شان
ته په محرم کې روژې نیسې د عاشورا د هغې تعلق د څه سره دی؟ د میاشتې سره دی او داسې نور ډېر عبادات. نو دلته حکمت بیان شو. که چېرته داسې شي چې دا یهودو تپوس کړی نو د یهودو د خبرې جواب خو ونه شو وشو پکې چې دا سپومۍ ولې نری او بیا ولې غټېږي او بیا ولې نری کېږي؟ جواب شته دی کې؟ نه دی شوی دی کې جواب. شته دی کې جواب؟ تاسو نه پښتو مې پوهېږي د کوم ځای کې دی جواب؟ دې کې خو صرف دا دی چې دا د خلکو د وختونو دپاره دی او د حج دپاره دی. دا جواب پکې شته چې ولې نریږي ولې پیړېږي ولې نریږي بیا نشته پکې. ولې بیا نه دی ورکړی؟ کبل پرس داسې شي چې دا د یهودو سوال په باره کې نازل شوی دی نو هغه سوال د هغوی دومره بېهوده و چې د هغې جواب ته ضرورت نه و. نو الله د هغې په ځای بل جواب ورکړو چې دې کې ډېرې لویې فایدې دي د خلکو لپاره. یو نیم سوال داسې چې د هغې به جواب نه کوې او هر سوال د جواب لایق نه وي چې تا بډي والي چې یاره زه به هر سوال چې کېږي د هغې به زه جواب کړو. سوال ته سړی ګوري، سوال ته سړی ګوري. یو حدیث کې داسې راځي امام حاکم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی جعل الله الاهل مواقیت للناس. الله د میاشتې او د سپومۍ دی د خلکو د وختونو دپاره چې هغوی ته فایدې والي دا پیدا کړی دی. فصوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. نو چې کله تاسو سپومۍ وینئ روژې نیسئ، چې سپومۍ وینئ بیا د بلې میاشتې ده نو روژه ماته کوئ، اختر شو. فإن غم علیکم فعدوا 30 یوما. او که چېرته داسې شي چې سپومۍ نه لیدی کېږي د موسم د خرابتیا د لاسه نو بیا 13 ورځې پوره کوئ. نو دې حدیث کې هم دقه خبره ده. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. او نه د نیکي دا چې تاسو راځئ کورونو ته د شاګانو د هغې نه. دا یو رواجو لکه امام بخاري دا روایت راوړی د البراء رضی الله عنه. هغه وایي چې جاهلیت په ورځو کې چې بچا احرام واچو او بیا به واپس راتو کور ته د حج نه بعد یا په منځ کې څه کار پیښ شو واپس راځي نو کور ته به بیا دا کور په دروازه نه راننوتو، د شا د طرف نه به وله راتو. او یو روایت کې داسې دی چې انصارو کې هم دا مرض و چې کله به هغوی د سفر نه رالو نو د کور په دروازه به نه راننوتو، د شا د طرف نه به راننوتو یا به د برې نه راوختو وته. ولې وي دې سره سپیروالی راځي او دا یو تقوا او دینداري ګڼله او د ځان نه یو دینداري ده. نو الله رد کوي د هغوی په دې رواج باندې او د هغوی په دې کار باندې چې دا څه نیکي نه دی چې تاسو کوئ. ولیس البر او نه د نیکي دا خبره دا کوم کار چې تاسو کوئ. نیکي ګوره یاد که دا قانون، نیکي هغه کار ته وایي چې هغه په دلیل سره ثابت وي. او که داسې موږ د خپل طرف نه پکې نیکیانې جوړو دا خو به دا دین ټول ټوټې شي. یو ورځ به ته نیکي راوباسې او بل ورځ به زه یم او بل به بل. ځکه شریعت د بدعاتو نه منع کړې ده. څه چې و هغه پوره دي بس. او ځکه امام مالک ناشنا خبره کړې ده، وایي کومه خبره چې د صحابه کرامو په وخت کې دین ګڼلی کېدو هغه نن هم دین دی، او کومه خبره چې د هغوی په وخت کې دین نه ګڼلی کېدو هغه نن هم دین نه ګڼلی کېږي. معنی دا چې ته پکې وروسته څه زیاتې کمی نه شي کولی، خبره پوره شوې ده. نو دا هغوی یو رواج د ځان نه راویستو، الله پرې رد وکړو. وأتوا البيوت ولكن البر من اتقى. مگر نیکی دا ده چې څوک ویریږي د الله نه. اصل خبره دا ده چې تاسو ویریږئ د الله نه، ځان کې تقوا پیدا کړه. دا بې ځایه نیکیانې او دا رواجونه بې دلیله داسې نیکي خو نه ده. نو دا زموږ دپاره پکې نصیحت دی چې داسې اعمال مه راټینګوئ چې هغه بې دلیله او بیا ورته په دې نیت ګوري چې دا دینداري ده او زه جو الله ته نږدې. دینداري دا ده چې ته په ځان کې تقوا راولې، الله نه ویرې. وأتوا البيوت من أبوابها. او راځئ کورونو ته د دروازو د هغې نه.
یو خو د هغوی په دې کار راشي کور ته راننوځي په دروازې راننوځي. او بعض مفسرینو په دې کې اشاره ده چې هر کار چې کوې نو په صحیح طریقې سره کوه. د کور ته راننوتلو صحیح طریقه څه ده؟ په دروازه راننوځي. نو اشاره ده دې ته چې هر کار کې په صحیح طریقې سره یې کوه. مخکې په ناروا طریقو سره مالونه مه خورئ. معنی دا چې که مال خورئ نو په صحیح طریقې سره یې وخورئ. مخکې د روجو مسله ذکر شوه. روجې چې نیسي نه کم ټیم به یې نیسي؟ د ورځې به یې نیسي، د شپې به نه نیسي. مسله درته راپېښه شوه، تپوس ور چا نه کې؟ د علماو نه که نه جاهلانو نه؟ د علماو نه. الغرض چې هر کار کې نو اورئ تاسو هر کار چې کې نو په صحیح طریقې سره کوه. لکه څنګه چې کور ته راننوته دا په دې کې ته په دروازه راننوځي نو دغه شان هر کار چې کې هغې له په صحیح لار راځه د دلیل په رڼا کې. د ځان نه لارې او د ځان نه کارونه مه پیدا کوه په دین کې. واتقوا الله لعلکم تفلحون. او ویرېږئ د الله نه د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. د الله نه ویرېږئ چې تاسو کامیاب شئ. یعنی کامیابي دا پرته په تقوا کې ده. چې کله د پکې تقوا او د الله نه یېرېدې د دنیا او د آخرت کامیابي هغه به ستا په نصیب. اوس د هغې نه بعد د جهاد خبره کېږي. مخکې واتقوا الله ویرېږئ د الله نه، دا اوس آیت چې ختم شو. نو د تقوا یوه لار دا ده چې ته جهاد وکړې د دین د دشمنانو سره، دا هم تقوا ده. د تقوا اعلی مرتبه ده. او مخکې د روجې مسله ذکر شو، کې مشقت دی. نو حج به دې پسې وروسته راځي، نو منځ کې جهاد راغی. ټول هغه اعمال ذکر کېږي چې هغې کې یعنی انسان څه نه څه تکلیف برداشت کوي، څه نه څه تکلیف به برداشت کوي. نو ذکر خبره د جهاد شروع کړه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. او جنگ کوي په لار د الله کې د هغه کسانو سره چې جنگ کوي تاسو سره. ولا تعتدوا او زیاتې مه کوئ. ان الله لا يحب المعتدين. یقینا الله مینه نه کوي د زیاتي کوونکو سره. ګوره مکی دور کې مسلمانانو ته د جهاد امر نه و. وجه دا و چې مؤمنان کمزوري او بله دا چې الله غوښته چې دوی یعنی د دې سختو سره او امتحاناتو سره عادت شي. دغه شان د امیر د اطاعت سره عادت شي چې د مشر خبره ومني په هر حال کې. یعنې اوس ګوره هغوی ته قسمه قسم تکلیفونه پې دي، خو چې مشر ورته نه وایي چې جهاد وکوي نو نه به کوي. دې عادت کوي د مشر په اطاعت سره. مدینې ته چې مسلمانان رالو د هغوی زور جوړ شو. دا د خبرو حاصل دی، اگر ټولې تفصیلي خبرې تفصیل غواړي. نو هلته بیا دویمه مرحله راله چې الله اجازت ورکو. اذن للذین یقاتلون. ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا روایت نقل دی. هغوی اولنی آیت چې د هجرت نه بعد د جهاد مبارک نازل شوی دی هغه دا دی. نو دې ځکه اجازت وشو. نو بیا دریمه مرحله جنگ وکړئ د هغه چا سره چې تاسو سره جنگ کوي، یعنی بل چا سره نه. څلورمه مرحله دا ده چې جنگ وکړئ هر هغه چا سره چې هغه د الله دین ته نقصان رسوي، هغه په ځمکه کې فساد جوړوي، هغه ورانې کوي، هغه مؤمنان په فتنو کې اچوي. نو په دې مرحلو سره د جهاد دا خبره تېره شوې. و دې کې یو څو خبرې په دې یو آیت کې یو څو مسلې چې جهاد سره تعلق ساتي. وقاتلو او جنگ وکړئ فی سبیل الله په لار د الله کې. نو اولنۍ مسله دا راوته جهاد به د الله په لار کې کې. دا به ته د قوم پرستۍ په بنیاد یا د ځمکې دپاره یا د ریاکارۍ دپاره یا د زور راښکاره کولو دپاره یا خلک ستا صفت وکړي دې دپاره به یې نه کړي. د چا سره وکړئ؟ الذین یقاتلونکم چې تاسو سره جنګ کوي. دا خلک هم وښوی شو. ولا تعتدو زیاتې به نه کوئ. دا بل ادب وښوی شو. زیاتې به نه کوئ.
لکه امام حسن بصری رحمه الله د زیاتین مراد مثله ده، الغلول، قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان. هغه وی زیاتې څه ته یعنی مثله کول. صحیح د کافر دې مړ کو او دا نشته چې بیا پوزه پرې کې، غوږونه ترې پرې کې، شونډې ترې پرې کې، سترګې ترې راوباسي، دا به نه کېده زیاتې. دغه شان ماشومانان به نه وژني، زنانه به نه وژني، بوډاګان به د هغوی نه وژني، د هغوی چې کوم پیران دي مریدان دي چې هغه په ګیرجو کې ناستي هغوی به نه وژني، ونې به وله نه سیزي. او یو حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله صحابه کرام جهاد له لېږل نو دا به ورته وي اغزو فی سبیل الله، غزا وکئ د الله په لار کې، د الله دپاره به ځئ. قاتلو من کفر بالله، او جنګو کې د هغه چا سره چې څوک د الله نه منکر دی، کفر یې کړی. اغزو ولا تغلو، خیانت به نه کوئ په مال غنیمت کې، غدر به نه کوئ، ولا تمثلو، مثله به نه کوئ، ولا تقتلوا ولیدا، ماشومانان به نه وژنئ، ولا اصحاب الصوامع، او نه به دا ګیرجو وله وژنئ. نور روایتونو کې زنانه به نه وژنئ. زمونږ داسې ښایسته دین دی. او زنانه که بالفرض په منځ کې راشي او د هغې یعنې په دې جنګ کې د هغې هم څه کردار وي، هغه جدا مسله ده. خو نور د دین علاوه زنانه، ماشومانان، بوډاګان، د هغوی پیران چې ګیرجو کې راشي دوی ته به څه نه وي. دلته بله مسله ته بیان کو، هغه دا چې د جهاد مسله دا د دین په هغه مسلو کې ده چې ډېره ګرانه مسله ده، ځکه چې دا تعلق ساتي د وینې تویدو سره، او هر هغه مسله چې د وینې تویدو سره تعلق ساتي هغه ګرانه مسله وي. افسوس دا دی چې زمونږ په معاشره کې او زمونږ په ملکونو کې د ټولو نه اسانه مسله چې ملا پې هم بریک نه نیسي، عوام پې هم بریک نه نیسي، هغه د جهاد مسله ده. یعنی کلمه د جهاد دا به درته نه معلوم چې د جهاد څه معنی ده، خو دیم چې هغه د څه وایي، د جهاد وایي. او ځکه د فقهاو دا کتابونه چې راوالي نو دوی د جهاد د مسلې د کتاب په آخره کې ذکر کوي، حالانکه دا د اسلام په ارکانو کې په اعمالو کې یو غټ عمل دی، هغوی ذکر کوي آخره کې. نو بعضو علماو حکمت دا ذکر کړی دی، وی دا په آخره کې دې دپاره ذکر کوي تا ته دا وایي چې په دې ټولو مسلو نه یې پوه ده، کوم چې د کتاب کې تېرې شوي نو په دې کې به ګوتې نه وایي، او دې ځله به هله راځي چې په دغه باندې پوه وایي. اول به دغه مسلې زده کړي نو چې دې ځای ته رارسي چې ته په دین پوه یې نو بیا دې کې خبرې کوه. او زموږ چې چا پکې څه وي او چا څه فتوا ورکړه نو د جهاد احکام دي، شروط دي، آداب دي. صرف دا نه چې تور او ټوپک راغسته دي، خبره د تور او د ټوپک د راغستو نه ده. صرف کله به کې د چا سره به یې کې، د چا په مشرتیا کې به یې کې، څنګه به یې کې، که داسې وشي نو څه به کېږي، که داسې وشي نو څه به کېږي، که داسې وشي نو څه به کېږي، ټول جوابات پکار دي. نو الغرض دا ډېرې ګرانې مسلې دي او دې کې به هر سړی ګوتې نه وایي، بلکې په دې باندې ډېر مولیان نه پوهېږي، عوام پرې ډېر مولیان پرې نه پوهېږي. او دا یاده کوي دا خبره د جذباتو نه ده، د پوهې او د سنجیدګۍ ده، د پوهې او د سنجیدګۍ ده. اوس یو مولوي صاحب تقریر وکړي چې جهاد او جهاد او نور ویره ماشاءالله څومره حق پرست عالم دی، هغه بل وایي وروڼو جهاد د اسلام یو غټ عمل دی، خو دې لپاره شروط دي، د دې لپاره آداب دي، احکام دي. احکام او دا د جذباتو خبره نه ده چې هلته هغه بل طرف ته مولوي صاحب چغې ډېرې وویلې وي ته دا د ده مسله څه ده، هغه سیده د چغو خبره نه ده.
مسألة دا ده چې الله سوي د الله پیغمبر سوي صحابه کرام سوي علماء سوي او اکثر په دې کې دو قسمه خلک هغه ډېر زر خویږي یو جاهلان دي کې خو شک نشته دویم بیا په جاهلانو کې کم عمر هلکان یعنی دا یو نظم ورته ولګوه بس قصه ختمه شو نظم بس نظم ورته ولګوه چې درس دروس پکې نه د له دې احکامو ته ګوري نه د له شروطو ته ګوري خو صرف څه پکار دی نظم دا حقایق دي که نه غلطه او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم وی خوارج بسې کم عمره وی ځکه چې په دغه ډکوسلو قصو باندې پوخ عمر والا نه دوکه کېږي په دې کم عمره سړی یره وګوره دو شو یره وګوره دو شو وګوره دو شو وګوره ښه دې به کار کوي بل څوک به دا کار نه کوي او مشرانو کې لږ خلک چې دې قصو کې راځي دا نه چې یعنی د خوارجو نظریه مشرانو کې نشي راتلی زما دا مطلب نه خو د رسول صلی الله علیه وسلم چې دا نښه ذکر کړې ده اشاره دی چې اکثر دې خلکو کې دا مسله په کومو کې کم عمره خلکو کې ځکه چې د دوی ذهن پوخ نه وي په قرآن او حدیث نه پوهېږي نو چې ته ورته څه خبره کې حق مني نو ځکه دا مسلې دا د دغه مسلې نه دي چې ته دیره کې ناست یې د چینه ګوټ کې یو فلانی کافر دی هغه مرتد دی هلته جهاد پکار دی او دلته جهاد پکار دی دې مسلې د هغه علماو چې هغوی د اسلام دپاره خدمتونه کړي دي او ملاګانې پکې ټیټې شوي دي او جوهر علم ورسره د هغوی کار دی هر چا کار نه چې دې کې ګوتې وهایي نو دا یو تنبیه جهاد مسائل دا ګران مسائل دي اوس که یو سړی فتوا ورکړي غلطه او د خلکو دا وینې توی شي معمولي ذمهواري ده څومره ګټه ده عامي خو دې قصې کې دی نه هغوی که وینه تویږي او که نه تویږي او څه چې خواهشاتو کې راځي هغه کوي خو عالم چې رباني عالم الله والا شرط پکې دا دی الله والا ځکه چې مولیان هم په دوه قسمه یو هغه علما دي چې هغه ربانیین دي د الله نه یریږي او په دې عوامو مینې په دې مسلمانانو نو هغه چې فتوا ورکوي زر پیرې هغه سوچ کوي زر پیرې د خپل ځان دپاره چې زه ذمهوار نه شم ګناه کې واقع نه شم او د دې عوامو دپاره سوچ کوي د دې خپل وروڼو او خویندو دپاره سوچ کوي او یو هغه عالم دی چې هغه دې قصه کې نه دی هغه چې څه ووي وروسته ورسره بیا وراکاږي نو چې وروسته ورسره وراکاږي او فتنه جوړه شي او تباهي شي وروسته بیا ته څه وکړي عالم خو دې ته وایي چې دی هوښیار او ځکه حسن بصري رحمه الله مشهور قول دی وی عالم او عامي کې دا فرق دی چې عالم فتنه د راتلو نه مخکې پیژني او عامي چې کله فتنه تباهي کې وروسته دی وپیژني چې دا څه وه فتنه نو چې اوس مولا هم په دې انتظار دی چې وروسته به ګورو نو بیا په مولا او په عامي کې فرق پاتې نه شو پوه شو به دې خبره ان الله لا يحب المعتدين الله مینه نه کوي د زیاتي کوونکو سره زموږ د دین عدل او انصاف والا دی نو مثلا او دا نور چې ما کومې خبرې ذکر کړې دا نه دي روا الا بعضو حالاتو کې دا باره کې خبره روانه وقتلوهم حيث ثقفتموهم او وجنی دوی لرا چرته چې عمومی دوی لرا واخرجوهم من حيث اخرجوكم او اباسی دوی لره د هغه ځای نه چې تاسو یې ویستلي یئ کوم ځای نه مکې نه وباسي که دا چې ته موږ دا حیث واخرجوهم من حیث دا زماني کو نو بیا به دا ترجمه او که تعلیلیه ورته ووایو نو بیا به داسې چې وباسئ دوی لره ځکه چې تاسو یې ویستي یئ یعنې ولې وباسئ د مکې نه ځکه چې مؤمنان یې ویستي دي
والفتنة أشد من القتل، او فتنه ډیره سخت ده د قتلنا. دلته د زړه ته دا خبر راځي چې یاره داسې خبره شو چې خلک وجني، او خبره خلک غټه کي، او په دې کې خو وینې تویږي، او دې کې سړي وجلی کي. نو الله وی فتنه د دې نه غټ کار دی. فتنې نه مراد څه دی؟ مشهور تفسیر هغه دا دی چې فتنې نه مراد هغه شرک دی. یعنې کوم شرک کې چې د کافرانو او مشرکان پراته دي دغه غټ دی د څه نه؟ د قتل نه. اوس که مشرکان راولګي چې یاره د تاسو څه کوئ او دا څه خبره شو ده، نو ته خو دې خبرې پورې نښتې، خو ته خو دې ته وګوره که نه. دا ته چې له الله سره شریک جوړې دا خو دې نه غټه ده. بل فتنې نه مراد یو چا دا هم ویلي چې مؤمنان په فتنه کې اچول او هغوی باندې د هغوی دین ګډوډ کول دا د دې نه غټه ده. چې مؤمنان دیندارۍ ته نه پرېږدي، مؤمنانو باندې دین ګډوډ کې اشد من القتل، دا کار د قتل نه، د قتل نه غټ دی. اوس دلته الله وایي چې کوم ځای کې ومومئ ووجنئ یې. دا ټولو کافرانو دپاره نه دی چې کوم ځای کې کافر ښکاري او وجنئ. بیا خبرې درالو چې د هر آیت د هر حدیث د دې خپله شرح یې، خپل وضاحتونه یې پر قید دي، شرط دي. اوس ته بهر ته ووتې او کافر دی ویل الله وایي چې کوم ځای کې اینه یې مړ کوئ یې. نه، د کافرانو اقسام دي. بعض کفار هغه دي چې هغه حربي دي، مؤمنانو سره جنګ کوي، بعض جنګ نه کوي، بعض د یو عهد لاندې د مسلمانانو په منځ کې اوسېږي، بعض جزیه ورکوي، بعض ټیکس ورکوي. ټولو قصه یوه نه ده چې ته کافر ټکې پسې کوي چې کوم ځای کې کافر یې ووجنې. او دا نقصان هغه څوک کوي چې هغه سرسري د دین یو څو مسایل هغه یې زده کړي. اوس که یو مولوي صاحب راشي تقریر وکړي عوامو ته چې کوم ځای کې کافري وجنئ او دلیل واورئ، وقتلوهم حیث ثقفتموهم، او چې کوم ځای کې وجنئ مړه کوئ، هغه وایي د قرآن نه وخو. عامي قریب د څه نه څه خبر دی چې د دې آیت د نورو آیتونو په واسطې سره وضاحت شوی دی. حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم وضاحت کړی. ولږ ساعت مخکې ما حدیث ووی که نه چې بوډاګان ولا، او دلته الله وایي چې کوم ځای کې میلاو شي وجنئ یې. خیال م دی که نه؟ ته به دا حدیث راوالې، ته به دا آیتونه راوالې، دا ټول مخې ته کېږدي، دې نه یو مسله راوځي. یعنې بوډا هم کافر دی که نه مسلمان دی، خو هغه به نه وجني. او آیت کې څه دي چې کوم ځای کې موندئ وجنئ یې. دا داسې نه ته سرسري ترجمه و یو حدیث دوه یاد کړو او بیا لګیا شي. دلته یو کس و، دا بعض ملګري یې پېژني کوم چې نږدې ملګري، هغه به دا د کفر دا فتوی په یو په بل او په یو په بل لګول، او د هغې دپاره آیت ورته هم پوره نه و یاد. یو آیت به یې وي بس په مخه، هغه ورته هم پوره نه و یاد. ومن لم، دا مسله وي په ومن لم کې ده، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. او دته آیت هم پوره نه یاد، خو دوه ټکي یاد کړي. ومن لم، پلانې کافر دی، دلیل څه دی؟ ومن لم. پلانې کافر دی، دلیل څه دی؟ ومن لم. دغه مرتد دی، دلیل څه دی؟ ومن لم. ته د آیت خو پوره ووایه چې تا درځي آیت ولوي نه ورځي پوره. خو ومن لم او کافر دی، ومن لم او مرتد دی. د دین دا خبرې ډېرې جوهري خبرې دي، او دا درته ووایم چې تاسو سره د نعمت قدر پیدا شي په دې طریقې سره څنګه چې ته زه دې وضاحت کوم د ډېرو لږو علماو نه به یې واورې چې تا په دې مسله پوره پوهه کړي. دین کې دا قصې نه چلېږي چې صرف جذبات راواله او بس نه، جذبات هر څه دا به زمونږ په کنټرول کې، مونږ به د جذباتو په کنټرول کې نه یو. هر څه به د علم په رڼا کې کې، هر څه به د قرآن او د حدیث په رڼا کې کې. دا نه چې ته د جذباتو تابعدار چې جذبات دې کوم طرف ته راکاږي او بس صحیح شو. کله ګوره ظاهره کې سړي ته یو خبره ښایسته ښکاره کېږي او خبره صحیح غلطه وي، او کم عالم او کم استاد چې د تفصیل بیانوي
نو شیطان به راته هم وایي، جاهلان به راته هم وایي چې مړه دا اوس څه خبرې شوې. نو ځکه به هغه طرف ته ستا توجه لږه ځي، او کم عمل چې د شریعت خلاف وي هغې ته به توجه ډېره ځي. ګوره الله قرآن کې وایي را به شي یو څو ایتونو کې کافرانو باره کې الله وایي دوی ته شیطان دا اعمال ښایسته کړي وو. شیطان تا ته صحیح عمل ګوره نه ښایسته کوي. کم عمل درته ښایسته کوي؟ بد عمل درته ښایسته کوي. نو په دې خبرو ځان پوه کوي. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، او جنگ مکوئ د دوی سره د مسجد حرام په خوا کې. د ادب ورته منځ کې الله وکړو. خیال هم دی که نه دی؟ اوس وګورئ یو سړي ته دا ټوټه یاده ده، وقتلوهم حیث ثقفتموهم، چې کوم ځای کې ومومئ وژنئ یې. ده ته وایه یاره که مکه کې وموم، هم مکه کې هم وژنه. الله ویله چې کوم ځای کې وموم وژنئ یې. چې کله دا پوره آیت ورته معلومي تفسیر ترجمه، نو په دې مسله به پوهئ چې مکه کې نه، حرم کې نه. دا به یو ښکلی مثال دغه روان راغی. ها حرم کې نه، ولې ځکه چې حرم ان هذا البلد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی صحیحینو کې حدیث دی، ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. دا خار رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ولې عزت ورکړی دی. دا هغه ورځې نه کوم ورځې چې ځمکه او اسمان پیدا کړي دي، او د قیامت پورې به دته دا عزت وي. ها وی صرف زما دپاره الله حلال کړی دی. کم وخت کې؟ فتح مکې په موقع باندې. دغه لږ ټیم له اجازت میلاو شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو وانها ساعتي هذه، دا ټیم دا زه چې پکې یم په هغه قضیې کې دا خبره کړې. خو دا بیا حرام دی د قیامت پورې، معنی عزتمند دی. حرام مطلب عزتمند، ځکه ورته موږ مسجد الحرام وایو او حرم ورته وایو. حتی یقاتلوکم فیه، تر دې چې هغوی جنګ شروع کړي تاسو سره په هغې کې. فإن قاتلوکم فاقتلوهم، نو که هغوی در سره جنګ شروع کړي نو مړه کړئ هغوی لره. دا اوس مجبوري شوه. مسلمان خو حرم کې جنگ نه کوي، خو چې اوس کافر ته په حرم کې نه پرېږدو جنگ در سره کوي، بیا کولی شي؟ بیا کولی شي. كذلك جزاء الكافرين، دغه شان بدله ده د کافرانو. فإن انتهوا، بس کدوی منشو، فإن الله غفور رحیم، نو یقینا الله ډیر بخون کې رحم کون کې دی. کدوی منشو د جنگ نه، او کدوی منشو د کفر نه، د شرک نه، اسلام ترنو تو الله بخي. څومره مهربان رب دی. ګوره دوی سره شرک کوي، دوی کفر کوي، دوی هر څه کوي، خو الله وایي که دا کار پرېږدي نو زه به وبخم. دې نه دا فایده راووته چې اسلام اسې وینې تویول نه غواړي. اسې وینې تویول نه غواړي. اسلام غواړي چې خلک په امن سره پاتې شي، خلک د الله د توحید په رڼا کې ژوند تېر کړي، د الله په دین پوه شي. د دې لپاره دا ټوله مسله روانه ده. داسې دې لپاره نه ده چې وینه دې ډېره توی شي بې مقصده، نه، دې لپاره نه ده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، او جنگ کوي د دوی سره تر دې چې پاتې نشي فتنه، یعنی شرک، چې دا شرک د ځمکې نه څه شي؟ ختم شي. یا فتنه پاتې نشي چې مؤمنان نور په فتنو کې نه پرېوځي د کافرانو د طرف نه. ويكون الدين لله، او شي دین ټول الله لره، چې الله دا دین زورور شي په ټول ښکاره شي. فإن انتهوا، نو که دوی منع شو، فلا عدوان إلا على الظالمين، نو نشتی زیاته کول مگر په ظالمانو باندې. که دوی منع شو خو صحیح ده، خو که منع نشو
کم چې دوی کې ظالمان دي د هغوی سره به جنګ کېږي. فلا عدوان الا على الظالمین. ظالمان څوک دي چې توبه نه وباسي، شرک نه پرېږدي، جنګ نه غلي کېږي. الشهر الحرام بالشهر الحرام، میاش عزتمن په بدل د میاشت عزتمنه کې ده. والحرمات قصاص، او ټول عزتونه بدلی والدي. مشهور سبب د نزول د دې آیت دا ذکر کیږي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نقل دی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم شپږم کال باندې لاړ عمرې لته، حدیبیه هغه واقعه چې را پیښه شو، مشرکانو د مکې نه څه کو منع کو. بیا هغوی سره صلح وشو، په صلح کې یو دا خبره ولیکلی شو چې را روان کال له په دې میاشت کې به تاسو څه کوئ؟ عمره به کوئ. او دا د ذوالقعدې میاشت وه، او ذوالقعدې دا میاشت دا په اشهر الحرم کې راځي. عزتمنې میاشتې کومې یوې دي؟ ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. نو دوی دا یره پیدا شو که من صحیح ده من خو به راځو روان کال له دې میاشت کې، خو که د کافرانو سره جنګ وکړي دوی څه پته لګي. لکه دوی خو اوس دا وایي چې صحیح ده روان کال له راځئ، موږ درته څه نه وایو. خو که اوس موږ را روان کال له راشو په دې میاشت کې، او دا خو عزتمنو میاشتو کې ده، نو دا بیا څه کوو موږ؟ نو الله دا آیت نازل کو چې میاشت عزتمنه په بدل د میاشت عزتمنه کې. معنی ده که دوی د میاشتې خیال وساتو جنګ یې رسره ونه کړو تاسو به نه کوئ، که خیال یې ونه ساتو جنګ یې رسره وکړو تاسو کولی شئ. یا د دې میاشتې په بدل کې بعض علما داسې معنی بیانوي، مطلب وایي د دې میاشتې دا عزتمنه میاشت ذوالقعده، په دې کې تاسو منع شوئ، د دې په بدل کې هغه عزتمنه میاشت تر روانه ذوالقعده په هغې کې به عمره کوئ. خو واضح دا اولنی ده او مشهور دقه دي چې د عزتمنې میاشت خیال ساتلی کېږي چې کله دشمن تا ته څه نه وایي، خو چې دشمن د پورې نښته یو پرېږدي دي نه بیا به ورسره څه کوې؟ بیا ورسره جنګ کولی شي. دا ستا د طرف نه نه دی شوی، د هغه د طرف نه شروع شوې ده. نو بې حرمتي د میاشتې چا وکړه؟ کافر وکړه. والحرمات قصاص، او ټول عزتونه بدلې واله دي. ټول عزتونه د عامه خبره، که هغه عزت ته میاشت دی، که هغه عزت ته انسان دی، د هر شي د دې بدل شته، د دې به بدله اخیستی کېږي. والحرمات قصاص معنی ده که ستا عزت چا خراب کو د ده نه بدل اخیستی کېږي. عزت د مال شتي، عزت د نفس شتي، عزت د حرم شتي، عزت د دې میاشتو دی. بعض علماء د دې معنی ده د والحرمات قصاص چې دې کافرانو د مسلمانانو بې عزتي وکړه، کوم ځای کې منع یې کړو د عمرې نه، نو د دې به بدل اخیستی کېږي. بدل واخیستی شو که نه؟ الله هغه مکه هغه مسلمانانو له ورکړه. نو هر عزت والا شی دا بدلې والا دی. والحرمات قصاص چې څنګه کې داسې به سره کېږي. لکه سورة المائده کې به راشي الله اهل کتابو ته دا خبره کړې چې غاښ د غاښ په بدله کې، سترګه د سترګې په بدله کې، غوږ د غوږ په بدله کې، زموږ په دې شریعت کې تا ته څه نقصان در ورسي د هغې به دا بل کس چې چا نقصان در کړی د هغې به بدل ورکوي. که چې عزت دی د یو مؤمن، نو والحرمات قصاص. او چې مسلمان راولګي بل مړ کې قصدن قصاص اخیستی شي، ځکه چې عزت دی نو بدلې ده. دا معنی ده والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، نو چا چې زیاتې وکړو په تاسو نو تاسو هم زیاتې وکړئ په هغه. بمثل ما اعتدى عليكم، په شان د هغې چې زیاتې کړی دی په تاسو. چې څوک د سره زیاتې وکړي نو تاسو سره زیاتې کولی شئ څومره چې هغوی کړی عدل. د مشرکانو په باره کې هم عدل، د کافرانو باره کې هم عدل. داسې پاک دین دی زمونږ.
که څوک د سره زیاتې وکړي ته ورسره هم زیاتې کولی شي الله وایي نو دا مسلمانان چې څه کوي دا به زیاتې نو بیا ورته ویل الله زیاتې وایي دا دې دپاره وویلی شي چې هلته هغه زیاتې ټکی راغی نو د هغه لفظ په مقابله کې دلته زیاتې وي نور دا زیاتې نه دی دا خو زیاتې نه دی والحرمات قصاص نو دا زیاتې نه دی ها زیاتې به صحیح چې د هغې نه زیات شي چې د هغې نه زیات شي ځکه چې الله وایي فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم ځکه یې څه وایي ګوره واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا ان الله مع المتقین او پوه شئ چې یقینا الله ملګری د متقیانو دی دې ځکه دا خبره دې دپاره وکړي چې ویریږئ د الله چې کله سړی یریږي د الله نه که نه دی زیاتې نه کوي او دا به راشي انشاءالله نورو ځایونو کې هم چې ډېرو ځایونو کې الله د جهاد په دې مسله کې دې په دوران کې د تقوا خبره ښیي چې واتقوا الله ویریږئ د الله نه کله سړی یریږي د الله نه نو دی بیا ظلم زیاتې نشي کولی دی غلطه فتوه نشي ورکولی دی غلطه مسله بیا نه بیانې ځکه چې د الله نه یریږي وأنفقوا في سبيل الله او مال ولګوئ په لاره د الله کې واضح ده چې د آیت دغې پسې راوړو ځکه چې جهاد کې څه ته ضرورت وي مال ته ضرورت وي جهاد صرف په بدن خو نه کېږي که نه ځکه الله قرآن کې ځای په ځای چې جهاد ذکر کوي نو جهاد بالنفس او بالمال دی وجاهدوا باموالکم وانفسکم مال او نفس صرف په نفس سره جهاد نه کېږي او نه صرف په مال سره کېږي نو جهاد په هغه اعمالو کې دی چې هغه مالیم دی او هغه بدنیم دی پای کې بدن هم لګي پای کې مال هم لګي او دا آیت عام هم دی وانفقوا فی سبیل الله جهاد پکې راغی او هر خبره چې دین سره تعلق لري پای کې مال لګوه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة او مغرزوي خپل ځانونه په خپلو لاسونو سره هلاکت مغرزوي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ځانونه هلاکت مغرزوي خپل لاسونه هلاکت مه ورچوئ نو دې کې بیا د مفسرینو اقوال دي چې دا هلاکت څه شی دی چې الله ځان ورته مه ورچوئ نو یو مشهور قول دا دی جهاد پرېښوده یو روایت کې راغلی دی که مسله جهاد روان نو جهاد پرېښوده ځان اچول دي څه ته هلاکت دغه شان لکه حسن بصري رحمه الله نه نقل دی وي بخل مخکې د الله په لار کې مال لګوئ نو بیا وایي هلاکت ته ځان مه ورچوئ نو هغه هلاکت څه دی بخل دی ځکه چې کله ته بخیلي نو د الله په لار کې به مال نه لګې او چې د الله په لار کې مال نه لګې نو څه به شي هلاک به شي نو یو مطلب دا دی بل دا دی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة النعمان بن بشير رضي الله عنهما وی معنی د دې دا ده دا هغه سړی دی چې ګناه وکړي او وی الله ما نه بخي الله ما نه بخي توبه نه وباسي الله وی داسې مه کوئ ځان هلاکت ته مه اچوئ په دې کې څه هلاکت دی ناامیدي هلاکت ته بل څه وجه توبه به نه وباسي نو هلاکت ته دا هم کیدی شي خو ګوره چې کله یو سړی وایي چې الله ما نه بخي خو هسې مې هم نه بخي چې راشه ګناهونه کوه یو بل ګناه او بل ګناه او بل ګناه او داسې الله به یې ورواچوي څه ته الله به یې هلاک نو هلاکت کې سبب څوک دی موږ پکې یو خپل ځان دی که چا هلاک کو خپل ځان یې هلاک په خپله نو سبب دی د دې هلاکت سبب هغه دی په خپله دی چې د ناامیدي د الله نه وکړه او ګناهونو کې پرېوتو یو دا قول دی دغه شان بعضو علماو پکې نورې خبرې هم کړي دي مشهور دقه دي او هغه قول چې د سړي په زړه مطمئن کېږي هغه دا د بعضو علماو د آیت عام دی معنی ده چې الله تا ته وایي هر هغه شی چې ستا هلاکت پکې هغې ته ځان مه ورچوه
بخل هلاکت ته، جهاد پرېښوده هلاکت ته، توبه نه ویسته هلاکت ته، ټول پکې رالودل. نو هر هغه شی چې تا هلاک کوي، لکه یو سړی دی نشې تماشې کوي، نو موږ ورته وایو ځان هلاکت ته مه ورچوه. یو سړی دی حرام خوري، موږ ورته وایو ځان هلاکت ته مه ورچوه. یو سړی دی خودکشي کوي، موږ ورته وایو ځان هلاکت ته مه ورچوه. او بیا دې سزا، نو د آیت عام هم کېدی شي چې هر هغه شی چې هغې کې ستا هلاکت دی هغې ته مه نږدې کېږه. واحسنوا، او نیک عملونه کوي، ان الله يحب المحسنين، یقینا الله مینه کوي د نیک عمل کوونکو سره. مخکې الله وی خرچه کوي د الله په لار کې، بیا وی هلاکت ته ځان مه ورچوئ. نو خبره بیا را واپس کړه هغې ته چې نیک عملونه کوئ، او چې څومره یې کولی شئ کوئ، ځکه چې دې کې کامیابي ده او هلاکت کې ستا تباهي ده. چې کله ته دې ځي ته ځان وراچې چې کې هلاکت خو ځان په خپله تباه کړي. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د حج او د عمرې خبره کوي، ځکه چې د حج او عمره د جهاد په قسمونو کې یو قسم دی. جهاد تکلیفونو برداشت کولو ته وایي مجاهده، او حج او عمره کې هم سخته تېرول دي. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم عائشې ته ویلي رضی الله عنها، وی زنانو جهاد څه دی؟ حج او عمره ده، یا حج دا ستاسو جهاد دی. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، او پوره کوي حج او عمره د الله دپاره. د دې دوه مطلبه دي. یو دا دی چې حج او عمره دې شروع کړه نو بیا به پوره کوې، چې احرام دې واچو نو بیا به حج او عمره هغه به پوره کوې د الله دپاره. او دا مطلب هم دی واتموا الحج والعمرة لله، حج او عمره په صحیح طریقې سره پوره کوي، څنګه چې شریعت کې دی حق شانې وکوي پوره پوره. فإن احصرتم، نو که چېرته تاسو بند کړی شوئ، فما استیسر من الهدي، نو لازم دی په تاسو هغه چې اساني د قربانۍ نه. اوس دلته دا مسله بیانوي چې یو سړی دی هغه بند کړی شو، فإن احصرتم، که تاسو بند کړی شو. او دا آیت ګورئ شپږم کال کې نازل شوی دی، شپږم کال کې آیت نازل شوی دی، خو دې کال کې حج فرض و. اوس دا ما چې ته نه بیان کړي حج کله فرض شوی دی؟ نهم کال کې. نو دلته فرض نه دی، خو الله وایي چې شروع مو کړه نو بیا به پوره کوئ. نهم کال کې بیا فرض شو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم کال کې کړی، لسم کال کې. دا بعض مسلې چې کشرانو ته هم یاد دي، اسانې مسلې واضحه، خو حیران بالی شي چې کله یو سړی روزانه درس اوري او دته هم اسانې مسلې هغه نه یادي، ځکه چې مراجعه نه وي. لکه اوس بعض ملګري موږ سره داسې ناست دي چې د هغه کېدای شي 8 کاله کېږي، 6 کاله. اوس ده ته وایي د 6 کاله کې چې څه بیان شوي تا چېرته په دویم پېر بیا اورېدلي؟ وایي به چې نه دي اورېدلي. نو اوس دا خو ذهن داسې کمپیوټر خو نه وي، ته ورته ورځ دا به پکې پراته وي. دا علما څو کاله په علم کې تیر کي، او الله چې کتاب روان لري د ټولې مسلې دې بیا ګډې وډې کېږي. قرآن یعنی قرآن یو سړي یاد کړی، روزانه مراجعه کوي، یو هفته دې مراجعه ونه کړي دی به د باندې اثر کوي، یو هفته. او ځوان شیر 6 کاله وشو خبره بیا نه ده اورېدلې، یا 10 کاله وشو خبره بیا نه ده اورېدلې. دا خو داسې نه چې سړي ته بس کېناسته، الا دا که سړی د امام بخاري په طریقې یا د امام شافعي یا بعض نور داسې امامانو چې هغوی به یو پېر خبره واورېده ذهن کې به یې ناسته، جدا مسله. علم مراجعه غواړي، هر مسله چې سړی
ازده کی بیا یې اوري ځکه یې لیکي دا لیکي خلک ولې مسله چې بیا یې ګوري نو چې وګوري او ته راتازه شي او نن سبا خو الله دومره رحم کړی دی پخوا دا ریکارډینګونه او دا شي نه مینه نه نو د هغه وخت علماو ته ډېره ګرانه وه او طلابو علمو ته ځکه غریبانو به مسلې لازم لیکله ځکه چې دا درس ختم شو نو څه شو ختم شو اوس هر څه پراته دي او بیا اورېدی شي خو دې صاحب سره ټیم نشتی دومره چې دی د خپل قیمتي وخت نه قیمتي چې دنیا دپاره پکې منډې وایي چې دغه قیمتي وخت نه یو څو منټه وباسي او د یو عالم دا درس او بیان بیا واوري زموږ سره به ملګری کېناستو دلته ابو بلال عرض کړي چې الله دې حفاظت وکړي اته به دا مسلې ټولې یادوي ملګرو به وي دا داسې هغه په مخه دا اورېدي نو ما به هغه ملګرو ته وي دا خو ستا ګناه راځي ته یې نه اورې اوس یې چلو کړو هغه ته ووایو چې لکه ټایم پرېږده چې ته هم د نورو په شان شي یعنې ستا دپاره به بل سړي باندې بند کړو خو ته کوشش وکړه چې د هغه په شان شي که نه نو دماغ زموږ د ټولو یو شان دي خو د استعمال خبره ده لکه اوس مثال کې داسې به وي دا درې ملګري ناست دي په لینډ درې واړه ځوانان هلکان دي خو دا درې واړه ګوره یو شان دماغ نه استعمالوي حالانکه دماغ د درې واړو شتي تاسو یې کوم یو کې دماغ نه شتي شتي که نه فرق د څه دی د استعمالولو دی او د اخلاص او د جذبې او د کوشش دی نو دا د یو سړي خپل لګه دی چې دی کوشش وکړي الله د چا کوشش نه ضایع کوي او چې اوس داسې ډډې لګولې زما دې مخ ته داسې ګوري سړی نو په مخ کې هېڅ نه دي لیکلي دلته څه شتي هېڅ یې نشته ټول تعلق هغه د کوشش سره یي او دا خبره موږ په دې کوو چې دا دومره څه بیانېږي چې دا هسې ستا په سر تېر نه شي دومره محنت کوې راځي دومره ټیم ورکوې نو چې څه نه څه درته څه نه څه درته یاد شي څه نه څه خو ځان سره ویسه که هسې نه چې مونږ انشاءالله دوره ختمه کړو ته چې هغه څنګه راغلی وي هغه شان بیا او بیا پکې ته هم خوشحاله وي مونږ دوره ختمه کړه که په دې خوشحاله یې چې یاره دا ورځې تېرې شي په خیر او یو خو دا ښه خبره ده چې په خیر تېرې شو خو نور ته به څه خوشحاله وایه شپېته ورځې ته راشوي نن تا سره په هغه شپېتو ورځو کې هېڅ هم نشتي ذهن کې تاوان او په نمونو تاوان دومره وخت سړی ورکړي پکار دي سړی سره څه یاد کړي نو حج په 9 کال فرض شوی دی په 10 کال رسول وسلم کړی دی په 6 کال دا آیت نازل شوی ولې دا په 6 کال نازل شوی مؤمنان منع کړی شو بارک الله فیک ځکه چې د حدیبیه واقعه راغلی وه هلته مؤمنان منع کړی شوي دي نو دې کې مسلې حل بیانېږي که بند کړی شوي نو څه به کوئ ها بیا دې کې راجح قول هغه دا دی چې منع بندېدل او منع کېدل دا خبره عامه ده نو کېدی شي دشمن دې منع کړي کېدی شي بیماري دې منع کړي او کېدی شي بله څه خبره راشي چې د هغې د لاسه حج او عمره ته نشي کولی نو د هغې ټولو حل دلته بیانېږي الله وایي فما استیسر من الهدي نو لازم دی په تاسو هغه چې اساني د قربانۍ نه الهدي د قربانۍ ته وایي الهدي د قربانۍ ته ویل کېږي علي بن ابي طالب رضی الله عنه به دا خبره کوله وي دا ګډ دي او عبدالله بن عباس به وي قرباني دلته چې مراد دی نو دا د اوښ نم کېږي د غوا نم کېږي د ګډ او د بیزي نم کېږي عامه ته هر څاروي باندې چې دلته قرباني کوي چې قرباني والو کېږي نو په هغه قرباني کېږي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله او مخرای سرونه خپل تر دې چې ورسیږي قرباني زید حلالولو د هغې ته دا بله مسله ده احرام کې دي بند کړی او په دې ښکلی یعنې د دې ښکلی وضاحت هغه سیرت هغه درس واوري چې هلته مسلمانانو سی چل کړی نو قرباني به ورکړي بیا به څه چل وکړي
سر به وخورئ، د هغې نه بعد به احرام کوله وکړي. حالانکې دوی منع کړی شوي دي. په یو حال کې بغیر د قرباني نه احرام کولولی شي، چې کله یې شرط لګولی د احرام تړلو په وخت کې شرط یې لګولی چې محلي حیث حبستني، یا الله کوم ځای کې چې زه بند کړی شوم نو زه به ځان حلالوم، زه به د احرام نه وځم. نو چې کله یو سړی ګوره په ځان شکي حالاتو مطابق یا بیمار دی، نو دله پکار چې احرام تړلو وخت کې څه چلو کې شرط وتړي. فایده به یې څه شي؟ قرباني نه به بچ شي، مجانن احرام به کولی وکړي، یعنې څه به پرې نه وي. او که نه که شرط یې نه وي تړلی نو بیا به قرباني ورکړي. الله وایي او ویښته به نه خرئ، سرونه به نه خرئ چې څو پورې قرباني خپل ځای د حلالولو ته نه وي رسېدلې، چې څو پورې قرباني نه حلاله شي، نه حلاله شي. د قرباني ځای کم یو دی نو یاده کړئ چې ته بند کړی شوې، نو د قرباني ځای هم حق دی کوم ځای کې چې بند کړی شوی. دلیل به څه دی؟ رسول الله وسلم حدیبیه کې امر ونه کړو چا چې قرباني څاروي راوستي هغه حلال کړو. بعض علما وایي نه، لازم به حرم ته وړې، بعضو دا کول دی، خو نه کوم ځای کې چې دلیل پیدا دی، ځکه چې حدیبیه دا په حرم کې نه ده، بهر دی حرم، الا که څوک حرم ته رسولی شي هغه جدا مسله ده. که څوک حرم ته رسولی شي هغه جدا خبره ده. او بیا عام د حج په دوران کې چې حج دورلی نو د قرباني ځای کوم یو دی؟ حدود حرم. حج خو به هم کړی که نه انشاءالله؟ هېچا نه دی کړی؟ هسې منډي نه د اکثر هغه غریبانان بس یو ځای نه یو ځای ته او بل ځای نه بل ځای ته. ځکه مونږ وایو علم او علم، چې هر څه په ارام وکړي، د علم په رڼا کې وکړي. خو ډېرو ته دا پته هم نه وي او نشتي چې د دې قرباني د حلالولو ځای کوم یو دی، دا چې الله دلته ذکر کړی دغه حرم دی. حرم د حدودو نه بهر یې نشي حلالولی، دا د حج په دوران کې. مینا د حرم په حدودو کې ده. عرفات د حرم د حدودو نه بهر دی. عرفات نور مشاعر چې دي د حرم په حدودو کې دننه دي. نو د هغه وخته پورې به ویښته نه لري کوي. اوس دلته بله مسله، که بند کړی شوې نو لازم ده چې قرباني مخکې کې او بیا پسې سر وخری. او د حج په دوران کې غوره طریقه دا ده چې قرباني وکړي او بیا سر وخری. خو که سر دې د قرباني نه مخکې وخرو نو کېږي، هېڅ خبره نه. حدیث کې راځي، صحیح بخاري کې مشته چې په هغه ورځ چې به چا هم د اختر په ورځ د کوم کارونه چې دي غټه جمره ویشته چې زموږ خلکو ته غټ شیطان وایي، او سر خرول، قرباني کول، بیا سر خرول او بیا طواف کول. نو دا څلور کارونه دي په دغه ورځ. ترتیب یې دقه دی دا کوم چې ما ذکر کړو. خو که څوک دا ترتیب مخکې وروستو کې نو څه حرج پکې نشته. فمن كان منكم مريضا، نو هغه څوک چې ستاسو نه ناجوړه، او به اذى من رأسه، یا په هغه باندې تکلیف یې د هغه د سر د وجې نه. اوس بله مسله بیانېږي. یو سړی دی بیمار دی، مجبور دی بعض هغه کارونو کولو ته چې هغه په احرام په حالت کې څه دي؟ منع دي. یا په سر کې تکلیف دی او غواړي چې دا ویښته لرې کړي، او ویښته لرې کول د احرام په حالت کې څه دي؟ منع دي، چې څو پورې د حج او عمره نه یې پوره کړي. نو دا سړی به څه کوي؟ د هغه مسله بیانېږي. او حدیث کې راځي د کعب بن عجره رضی الله عنه روایت دی، په صحیح بخاري کې دی. وایي زه د رسول صلی الله علیه وسلم خواله ویوړی شوم د حج په دوران کې، او دا سپږې زما په دې مخ را روانې وې، ویښته ډېر غټ کړي وو، وایي کې سپږې شوي وي. رسول صلی الله علیه وسلم چې ما ته وکړي، تو ما ته وایي که څه ډېر تکلیف کې دي؟ ما چې یا رسول الله.
وی ګډ د سره شتي وي؟ ما چې نه. وی بیا وی چې صم 3 ایام، 3 ورځې روجې ونیسه، یا شپږو مسکینانو له خوراک ورکه، لکل مسکین نصف صاع من طعام، هر مسکین د پاره نیم صاع، نیم صاع تقریبا څه د پاسه کیلو خوراک تی جوړي، دا ورکه او دا سر وخره. نو څو کاره شو؟ دوه کم ګډ حلالول، یا شپږو مسکینانو له خوراک، یا 3 ورځې روجې او دا کار وکړه. محظوراتو کې دی دا که نه؟ سر خریل احرام په حالاتو کې محظوراتو کې دی که نه دی؟ منع دی. نو چې منع کار دی وکړو فدیه دا ده، او دې ته ځکه ویلی کېږي فدیة الاذا، او اذا په عربي کې تکلیف ته وایي. یعنې دا فدیه ته دې دپاره ورکې چې تا یو کار وکړو ځکه چې د هغې د لاسه ته په تکلیف کې وي که دې نه وی کړی، نو فدیه بیا دا 3 کاره شو. ځکه بیا علماو په دې باندې دا نور محظورات هم قیاس کړي دي. لکه اوس یو سړی دی او هغه یعنی سر پټولو ته ضرورت راغلی دی، احرام په حالاتو کې سر پټول نشته، یا ګنډلې شوي جامې واچولې، نو قصدن عمدن خو یې نشي کولی، خو که ضرورت ورته راغی او لازم یې کوي نو بیا دا کار دی. او که قصدن عمدن یې وکړو نو بیا به هم دا فدیه دا به ورکوي. او په هیر سره الله څوک نه رانیسي، په هیر سره په اکراه سره که څوک د باندې زور زبردستي وکړي او هغه کارونه د باندې وکړي چې احرام کې منع، په هغې الله تعالی نه رانیسي. درشم په جهل سره یو سړی نه وي پوه. ففدیة من صیام او صدقة او نسک، نو لازم د په هغه باندې فدیه ورکول، فدیه ورکول د روجو یا صدقه یا قربانی. هسې ګوره دا ښایسته دلیل دی چې قرآن په قرآن باندې د هغه وخته پورې نشي پوهېدی چې څو پورې د حدیثونه نه یې منلي. ځکه دلته عامه خبره وشوه چې روجه، صدقه، قربانی. وضاحت کوم ځای کې دی؟ حدیث کې دی چې دا روجې دا 3 ورځې دي، مسکینان چې ومړی هغه څو دي؟ 6 دي، څومره خوراک د هغه هم ذکر شو. نو چې سړی وایي زه قرآن منم حدیث نه منم، دی په قرآن پوه شي؟ نه پوهېږي. لازم به دا دواړه مني، نه هله به پې پوهېږي. فاذا امنتم، نو کله چې تاسو په امن شئ، دا اوس د یرې خبره ختمه شو. یو خو هلته دی چې فإن احصرتم، تاسو بند کړی شو، د هغې ځان له مسلې دي. اوس چې تاسو په امن یې، ښه برابري خپل حج له تلي یئ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، نو چا چې فایده واغسته په عمره کولو د حج سره یو ځای. حج دا په 3 قسمه دی، انساک دا په 3 قسمه دي. کم؟ حج تمتع، افراد او قران. افراد ځان له حج دی، افراد ځان له حج دی. قران حج او عمره یو ځای شوي دي، عمره په حج کې ورننوتې ده او قرباني به پکې کې. خو دا د هغه چا دپاره دی چې ځان سره څاروی د کور نه راولي. او دریم حج تمتع، عمره او حج دی، خو عمره جدا ده، حج جدا دی، او قربانی پکې ده. او بیا د علماو اختلاف ته چې کم یو په دې کې غوره دی. نو بعض وایي قران غوره دی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم یو کړی، هغه قران کړی. او اکثر وایي تمتع غوره، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ارمان کړی چې که ما څاروی نه وی راوستی د ځان سره د مدینې نه، نو ما به دا اوس عمره به مې کړې وی، احرام به مې لرې کړی او بیا به مې حج کړی. او ارمان خلک د کم شي کوي؟ د ښه شي، د غوره. نو د یشته نه غوره دی، ځکه ارمان وکړي. بل دا چې به کې اعمال ډېر دي، کارونه به کې ډېر دي. او تفصیل دپاره که څوک پې ځان پوه کول غواړي، نو هغه زما هغه درسونه اورېدی شي کوم چې ما د حج په باره کې کړي دي. نو که چا دا فایده واغسته، دې کې څه فایده ده؟ عمره یې هم وکړه، حج یې هم وکړو، او منځ کې پکې احرام هم کولی شو.
نه اخو د قران ولا د پارم دي. او دلته د حج تمتع مسله بیانې فمن تمتع بالعمرة الى الحج. قران کې عمره راځي خو هغې کې عمره داخله د جدا نه د مستقله، ځکه هلته احرام نه ویستی کېږي. قران کې احرام په منځ کې نه ویستی کېږي، صرف دواړه په څه کې یو دي، قران او تمتع. دلته چا جواب وکړو خو بیا قرباني کې او هر چې افراد والا دی نو په ده قرباني نشته. سوال په دې دوه ولې قرباني د باغ نشته؟ دوی فایده واغسته، دوی څه چلو کو فایده واغسته. نو ځکه الله وی فما استيسر من الهدي، نو لازم دی په ده باندې هغه چې اساني د قربانۍ نه لازم به څاروی ورکړي. نو دا قرباني به طور د شکر ده، او یو هغه ده چې هغه په سړي دم واوړي نو هغې ته ویلی کېږي قرباني به طور جرمانه، یعنې چې ته دې دپاره کې چې زما دا کمی او کوتاهي الله ما ته معاف کړي. نو ځکه ګوره د هغې نه خوراک نه دی جایز، ته ترې نشي خوړی او د دې نه ته خوړی شي. حج په دوران کې چې کومه قرباني په سړي لازمي د دې نه حجي په خپل هم خوراک کولی شي، خو چې ته یو کار وکړي ناروا او جرمانې دی چې ته به څاروی حلالې نو د هغې نه ته خوراک نشي کولی. د حرم په فقیرانو به تقسیمې، دا نه چې ځان دلته تکې جوړې کړي او مونږ ګډ راوستی. دا خو بخیلي چې د ګډ راولي نه دم پې واوړي هغوی دوه کارونه به وشي، دم به هم ورکو په خلکو به ګول هم ورواړو چې ما غوښه راوړې، نو په دې کار نه کېږي. او یا بعض سره څه کوي حرم کې به وخورو. هلته مسله دا نه ده، دلته سره بله مسله ده چې به چا به یې تقسیم کړي، دا هغه ځي په فقیرانو او داسې وله کېدی شي که ته چې د لت کوپړې خپل اوچت کړي او حرم کې اوسېږي نو بیا ته هم ته نشي خوړی، بیا ته هم ته ترې نشي خوړی. خو که دغه انډیوالانو کې او د مکه کې چې کوم اوسېږي دوی کې څو غریبانان دي نو هغوی له بیا ورکولی شي، ځکه جرمانه ده، ته ترې ځان له څنګه لي. فمن لم یجد، بس که چا قرباني ونه مونده، مهربان رب دی او ته پته دی چې د بعضو خلکو به وس نه رسي، نو د هغې دپاره یو مسله بیانوي. فصيام 3 أيام في الحج، نو روجې نیول دي 3 ورځې د حج په ورځو کې، 3 ورځې روجې په حج کې، او دا به د عرفات نه مخکې نیسي، ځکه چې عرفات په ورځ حاجي دپاره روجه نشته، بله ورځ د اختر ده. بیا ایام التشریق دی، او ایام التشریق باره کې راځي چې ایام التشریق د 11مه 12مه 14مه دا د خوراک څښاک او د الله د یادولو ورځې دي، نو مخکې به دې د 3 ورځې روجې ونیسي. و7 اذا رجعتم، او ورځې کله چې تاسو واپس شئ. واپس شئ یو معنی ده چې کله تاسو په لاره نو ونیسئ بیا، او یو دا چې اذا رجعتم الى اوطانکم، کله تاسو خپلو کورونو ته او ملکونو ته واپس لاړ شئ، په هر حال کې جایز دي. او دا مسله حدیث کې هم دقه شان راغلی ده، په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی. فمن لم يجد أي كدي سري فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نو دي وضاحته شو جرى إذا رجعتم سمت لبد فعلم دي نو حديث القرآن سكي تفسير كي تشريع كي، وش إذا رجعتم تاسو واپس شي ست واپس شي. حديث كي دي إذا رجع إلى أهله، چې کله تاسو واپس شي خپلو کورونو ته او اهل ته، نو هلته بیا دا 2 ورځې روجې ونیسئ. تلك 10 كاملة، دغه 10 روجې دي پوره. دا خبره دې دپاره وکړه
که زړه کې دا خبره وي چې یاره کیدای شي نور روجې مې، نو الله وایي نه، دغه لس پوره کول غواړي. نو تلک عشرة کامله، دغه لس روجې دي پوره په شمار کې. یو دا مطلب شو، یعنی شمار د لسو روجو به پوره کې. دویم دغه لس روجې دي پوره ثواب والا، یعنی په دې الله تعالی څه درکوي؟ ثواب درکوي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، دا حکم داغه چا د پاره دی چې نه کور والا داغه اوسیدونکي د مسجد حرام. دا حکم ذلك به دي کې مفسرینو بعضو یو قول بعضو بل چې ذلك کې اشاره ستته ده. نو یو دا دی چې دا قربانی په هغه چا ده چې هغه حرم اوسیدونکی نه وي، چې اوسیدونکی نو بیا په قربانی نشته. د بعضو علماو قول دی. نو معنی ده که مکې ولا حج تمتع وکړي قربانی به پرې نه وي. او دویم قول دا دی، او دا مشهور دی او دا معروف دی، چې دا فایده اخیسته د دې نه چې عمره او حج سړی یو ځای کي، دا د هغه چا دپاره دی چې د مکې اوسیدونکی نه وي. ولې اوسیدونکی دی بیا عمره کولی شي که نه؟ نو څه ضرورت دی چې حج او عمره یو ځای کوي؟ وروسته په ارام بیا ځان له عمره وکړه که نه؟ او مخکې دې عمرې کړي، موقع تشتي. او دا مشهور قول دی. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. د دې دپاره دا خبر راوړه چې ګوره عبادت کوئ نو ګوره د الله نه یریږئ، او چې د الله نه یریږئ نو څه فایده به وي؟ عبادت به په صحیح طریقې سره وکړي. واعلموا ان الله شدید العقاب، او پوه شئ چې یقینا الله سخت عذاب واله دی د هغه چا دپاره چې څوک یې ونه مني. معنی دا چې الله وایي چې څه مې درته ووایي په دې به عمل کوئ، چې د څه نه مې منع کړئ هغې نه به منع کېږئ، او که داسې مې ونه کړه نو پوه شئ په دې چې ګوره الله سخت عذاب ورکوي. ګوره الله دې موږ د عذابونو نه ساتي. الحج اشهر معلومات، موده د حج یو څو میاشتې دي معلومې. د حج سره تعلق ته ځکه دا مسله بیانېږي. بعض مفسرین وایي د دې شان نزول دا دی چې د مشرکانو به د حج په دې میاشتو کې مخکې والی وروسته والی کو، خپل د نیکه دین یې جوړ کړی و چې څه پکې کې، نو کله به دا میاشت وروسته کړه او کله به مخکې کړه. الله وایي دغه نه ده، ستاسو مرضي خو نه ده. د حج موده هغه معلومې میاشتې دي. عبدالله ابن عمر وایي هغه د شوال میاشت ده، ذوالقعدې میاشت ده، او لس ورځې د ذوالحجې. نو دوه میاشتې او لس ورځې، یعنی دې ورځو کې د حج دپاره احرام تړلی شي. دې ورځو کې د حج دپاره احرام هغه تړلی شي. دا معنی د اشهر معلومات. یو څو میاشتې معلومې، نو دا میاشتې جمع راوړه، او دا خو دوه میاشتې دي او لس ورځې دي. نو یا خو به داسې وایي چې دوه میاشتې معلومې او الله دوه ونه وي، وي میاشتې دي څو معلومې، او هغه درې میاشتې هم نه دي، ځکه چې عقل جمع سوی درې، عقل جمع سوی شوه درې. نو دلته خو الله وایي جمع ذکر کړی. یعنې هغه پوره میاشت شوه، لکه حساب داسې شوه. په دې یو ښکلی دلیل دی زما ذهن کې، دا اوس به راشي. الله وایي چې کله د اختر په ورځ تاسو له دغه وولئ د شیطان او جمره وولئ، بیا پس ایام التشریق څو ورځې دي؟ درې، یولسمه، دولسمه، دیارلسمه. فمن تعجل فی یومین، نو که څوک تعدیو کې وځي څو ورځو کې؟ دوه، یو نیمه ورځ کې وځي.
دوه کې وځي څوک یو ورځ دې تېره کړه بله ورځ دې جمرات وویشتو نو د نور د ډوبېدو نه مخکې به بیا وځې د نور د ډوبېدو نه مخکې به بیا وځې نو پوره شوې دوه ورځ شوه او نیمه ورځ شوه دا پوره ورځ سره حساب شو نو ځکه دلته دا پوره میاشت یادېږي دا یو فایده مخې له راغله فمن فرض فيهن الحج نو چا چې فرض کو په دې کې په ځان باندې حج چې چا په ځان باندې حج فرض کو احرام واچو نو بیا به څه کوي مخکې خبره تېره شو بیا به پوره کوي واتموا الحج والعمرة لله نو یو خو دا کار چې پوره کوي به نو دلته اوس بل ادب نور آداب ښویې کېږي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نو نه به خبرې د شهوت او نه ګناه کول او نه جګړې کول په حج کې دې کارونه به ځان لرې ساتي او دا نفي ده په معنی د نهي معنی ده چې لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا حج کې به د شهوت خبرې نه کې د ګناه کارونه به نه کې او جګړې به نه کې رفث دا کوروالی ته هم ویلی کېږي او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی کوروالی او د کوروالی په باره کې خبرې او د کوروالی سره چې څه تعلق ساتي هغه ټول په دې کې دننه راغلي ځکه چې دا وخت د دې نه دی ابو روز ما تاسو ته ووایي که نه چې موږ د الله بندګان یو موږ به خپل شهوت کنټرول ساتو شهوت په زموږ په کنټرول کې موږ به د شهوت په کنټرول کې نه یو یو سړي احرام اچولی دی او دی بیا هم د ښځو قصې کوي او د شهوت دا خو ځان ناسي به ځناور غوندې کې جوړ کړی بعض ځایونو کې خو سړی لږ ځان کنټرول کړي که نه دا یو نیم د شهوت په کنټرول کې نو ځکه ځناور ته جوړ شي او دا واقعي چې بیا راشي چې یاره د خینې سره تعلقاتو یا د داسې رشتو په منځ کې چې هغه په یو بل همیشه لپاره حرام وي د هغوی په منځ کې د شهوت څه دغه راشي دا هله چې کله انسان د شهوت په کنټرول کې شي نو دنه به ځناور جوړ شي چې څه وکړو ولا فسوق او نه ګناه کول دي عبدالله ابن عباس ووي د فسوق نه مراد ټول ګناهونه دي او همدا غوره قول دی و چې موږ یو ګناه یادو لکه بعض مفسرین وی کنځلي کول بعض وی دا بعض وی دا بعض وی دا نو که عامه خبره موږ وکړو چې فسوق نه مراد څه دی فسوق نه مراد ټول ګناهونه نو معنی دا شو چې حج کې ځان د ګناهونو نه ساته ولا جدال فی الحج او نه جګړې کول دي په حج کې جګړه د دې څه مطلب دی امام ابن کثیر رحمه الله وی ولا جدال فی الحج یو مطلب دا دی چې د حج په دې وختونو کې جګړې ته ضرورت نشته خو معلومې میاشتې دي یو تفسیر داسې دی یعنی د حج په دې وخت کې چیرې دا به څو میاشتې او دا به کم وخت د حج دپاره نو دې کې جګړې ته ضرورت نشته ځکه چې مخکې الله څه وویې اشهر معلومات یو څو میاشتې دي معلومې نو چې معلومې دي نو جګړو ته پکې ضرورت نشته خبرې اترې ماړه وي یو دا مطلب امام ابن کثیر ذکر کړی دویم معروف دا دی چې جنگ جګړې به نه کوي په حج کې نو جګړه په دوه قسمه یو جدال بحث کول د چا سره د دین په مسله کې نو دا په حج کې مشتي دا په حج کې شتي دلته مراد عام جګړې دي بحثونه دي اوازونه اوچتول دي یو بل ته بدرد ویل دي سپکې ویل دي دا په حج کې نشته او سبحان الله د حج کې چې دا شیطان څومره کوشش کوي که نه چې همدا کارونه د باندې وکړي د کوم نه چې الله ته منع کړی نو په معمولي خبره دی ولاړ مثال کې اوبو ته اوبه رالي او بل را مخکې شو اوبه یې واغېستې دا جګړه شروع شو تا ولې واغېستو او په احرام کې
احرام کې به دی لګیا شي مسلمان سره به جګړه کوي. زه دلته ناست وم ته ولې رالې؟ ښه صحیح شو دی کېنه تا خوا کېنه. زه ورننوتم او دسما دي ته ولې ورننوتې؟ خو ورننوتو که څه چلو شو؟ ته خو حج ته راغلی. حج کې څوک دا جګړې کوي؟ حج کې خلک کوشش کوي چې یا الله د مسلمان په کار رالی او بس پکې تاسو به لیدلي د عمره کې او د حج کې څه د خیر کار یې هغې ته سوچ هغه کوي. کله نا کله سړی دا طواف کوي نو یو نیم کس به ویني هغه سره د ټیشو ډبې په لاس کې هغه ګرځي، طواف هم کوي دم ګرځي. یو سړی مې ولید داسې سوچ مې دې ته لاړ مې د الله څه عجیبه بندګان شتي. ده اوس دې ته سوچ تللی چې به د خلکو خولې را بهېږي نو زه به پکې ځان سره ټیشو له ډبې هم ګرځوم. خلک دا کوشش کوي او موږ یو بل غربو په دې ته زما په ځای ناستې. سړی وایي چې یا الله چې د خیر کار مې وکړی، چې ته د الله مېلمانه راغلي دي چې د دوی څه قدر مې وکړی، دوی له مې چې ته اوبه ورکړې، دوی له مې چې ته کجوره ورکړې، چې ته خوراک مې ورکړې، خپل ځای ورته پرېږده. وروره ته راشې ته زما په دې ځای کښېنه، زه به هاخوا کښېنم که نه. نو الټه چې ته لګیا شي او خلکو سره په وړو وړو خبرو جنګونه او بیا کنځلې. نو الله دې رحم وکړي. او چې احرام یې اچولی او سګرټ یې لګولی روانې پکې و احرام له راغلی، حج له راغلی او عمرې له راغلی. الله وایي د حج په دوران کې د شهوت خبرې به نه کوئ. چې د خبرو نه منه ده خو د کار نه خو منع شوه که. یو سړی وایي چې یاره تا وایي چې شهوت خبرې مانه چې شهوت کار کولی شي، ټول منع دي. او ګناهونه عام مه کوه، جګړې مه کوه. او چې کله دې احرام لرې کو او حج پاتې دی، ځکه چې احرام د حج په دوران کې هغه تا لرې کو، د اختر په ورځ ته احرام کولی نو ستا دپاره د ښځې سره کوروالی یا هغې سره د شهوت خبرې چې قرباني دې کړي، قرباني دې وکړه، ویښته یې لرې کړو، احرام دې کولی نو بیا ګنجایش د دې هغه شتي. او که په دغو کې یو کار پرېښودی لکه قرباني دې نه یې کړی بل نو ته لا پوره حلال شوی نه یې. او دا مسئلې د حج په مسلو کې واورئ به انشاءالله. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، او هغه چې تاسو کوئ څه نیکۍ لره پوهېږي په هغې باندې الله. دا تیزي ورکړي حاجیانو له، یعنې تاسو چې کومه نیکي کوئ هغه الله ته معلومه ده، نه ضایع کېږي. وتزودوا، او ځان سره توښه وړئ، فإن خير الزاد التقوى، یقینا غوره توښه تقوا ده. ځان سره توښه وړئ. د عبدالله ابن عباس نه یو روایت نقل دی، هغه وی بعض خلک به حج ته راتلو او ځان سره به یې د سفر توښه نه راوړه، او وی څه به یې وی موږ د الله کور له روان یو نو الله به هلته خوراک نه راکوي. یعنې چې موږ دومره سفر کوو حج له ځو نو الله به رالته څه راکړي؟ دا خوراک به هم الله راکړي، ځان سره څه وړو؟ نو الله د آیت نازل کړو چې نه ځان سره د سفر توښه وړئ. یو روایت کې راځي، دا د عبدالله بن عباس روایت دی چې یمن نه به بعض خلک راتلو حج له او ځان سره به یې توښه نه راوړه، او دا به وي نحن المتوکلون، موږ توکل په چا کړی دی؟ په الله. بیا به هلته سوالونه کول، هغې توښه د سر نشتي ګل او دومره ورځې او هغه خو دې سفر هم نه وي لکه نن سبا دا چې سره 7 اتو ورځو خبره صرف نه ده، یا د 10 ورځو د میاشتو خبره ده. نو بیا به یو ته محتاج وي، بیا به بل ته محتاج وي. نو الله وایي وتزودو، ځان سره توښه راوړئ. د خبرې سره خبره او د خبرې نه خبره چې د توښې خبره شوه، یا الله وایي هغه بله توښه د نه یېره نه شي. توښه د څه؟ توښه د تقوا. داسې نه ته سامانونه او پیټۍ او هر څه دې را بار کړي دي او تقوا دې پرېښودي. اصل توښه څه ده؟ هغه تقوا ده. نو داسې نه چې دغه دې پرېښودي. او دا د الله طریقه ده چې داسې مناسب ځای کې سړي ته پکې نصیحت وکړي. لکه ګوره سورې اعراف کې به راشي الله د لباس خبره کوي چې ای د آدم بچو ما تاسو باندې داسې لباس یا تاسو ته مې داسې لباس درکړی دی یواري سوآتکم وریشا، چې په دغه جامې سره ستاسو عورتونه هم پټېږي او تاسو پې ښایسته هم ښکارئ. ولباس التقوى ذلک خیر، خو د تقوا هغه جامو د نه هېره نه شي. خبره د جامې روانه نو ورسره د تقوا هغه جامه الله وجي هغه د نه هېره نه شي.
داسې نه ته صرف په ظاهري لباس پورې نښتی، اصل لباس کم یو دی؟ هغه د تقوا دی. نو دلته وایي توښه ویسه، خو هغه بنیادي توښه یې هېره نه کړي. ډېر پکې داسې چې بس صرف دې له ځي چې بیا ورته خلک څه وایي؟ حاجي صاحب، او په دیوالونو لیکلي او پر ایرې ورته غاړې ته ور واچي. او بعض پکې داسې راغلي چې دا یعنې د هېڅ نم باندې هم نه وي پوه، عرفات پکې څه ته وایي، مینا پکې څه ته وایي، مزدلفه څه ته وایي، خو چې صرف دومره شي چې خلک وایي چې پلانې حاجي صاحب دی، پلانې څه دی؟ حاجي صاحب. او زموږ پښتنو خو دا ټکی دومره عام کړی چې بس څوک نه پېژني هغه ته حاجي صاحب وایه. نو اوس دی به په کلي کې اول ته چې څوک ملاوېږي هغه ته حاجي صاحب وایي چې نه یې پېژني، هغه نه عمرې له تللی، نه حج له تللی، نه د حرم مخ ته لیدلی، هغه هم حاجي صاحب دی. نو د بعضو زړونو کې دغه سوچي چې ما ته بس حاجي صاحب وویلی شي او خلک راله مبارکي راکړي. نه، الله وایي فإن خیر الزاد التقوی. او دې ځای کې دا ښکلې خبره رایاده شوه، ما ذکر کړې نو څو ځایونو کې چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې کله قبرونو ته ووتو یو پیر وه به داسې توکل نه کله نیکان خلک وځي مقبرو ته ځي، قبرونو له ځي. نو ملګري ورسره وو، نو بیا دې قبرونو واسره خبرې شروع کړې، موږ دا کړي، موږ دا کړي، موږ دا کړي، تاسو څه کړي دي، ستاسو څه حالات دي، موږ خو راته خپل وي. نو هغه ته پته و چې جواب نشي راکولی، خدای دې ملګرو د پوه کولو دپاره غلی ولاړو. څه وخته پورې دا سیلۍ دې مقبره کې چې دا سیلۍ چلېږي سړی د اواز اوري که ته هم ناشنایي، ځکه چې ته یو داسې بازار ته راغلی چې هغه ټول غلي پراته دي، نه تا سره څوک خبرې کوي، نه دله څوک جواب در کوي، نه څه شوري، دننه غټې خبرې خو بهر ویم. او یو وخت کې دې خلکو چې به کم شور او کمې خبرې، ته اوس بهر دکان ته وځه او 15 کسان پکې ولاړي، سم یو حل پکې جوړي، او ته به یو مقبرې ته ورشي د نظر په اندازه باندې تا ته به دا مقبرې څه ښکاري او هر څه غلي پراته وي. نو هغه بیا ملګرو ته ووایي، دوی جواب نشي کولی، خو که کولی شوې نو دوی به دا ویلی وی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. دوی به موږ ته ویلی وی چې ځان سره توښه راوړئ او غوره توښه ګورئ د تقوا توښه ده، دې ځای کې توښې ته ضرورت دی. نو غوره توښه هغه د تقوا ده. واتقون یا اولی الالباب، او ویریږئ مانه ای عقلونو والو، د الله نه ویریږئ د عقل خاوندان. بله مسله دا ده، صحیح بخاري کې د روایت ته عبدالله بن عباس وایي چې د عربو یو څو مشهورې میلې وي، لکه عکاظ، مجنه، ذوالمجاز، دا د دوی میلې به لګېدې او د حج په دې موسمونو کې. نو دا خلک به راتلو د لرې لرې نه، او دا به دا میلې و میاشتو میاشتو باندې لګېدلې. نو بیا وروسته مسلمانانو ته دې باره کې سوچ راغی چې دا کار به جایز وي او که نه، ځکه چې مونږ خو حج له ځو، نو حج په دوران کې به تجارت جایز وي، څه شی به خرڅول جایز وي او که نه. او ځکه عبدالله بن عمر پسې بعض کسان رالو تپوس یې تې کو، وی بعض کسانو دکه دا تجارت کو، څه کاروبار یې کو حج منځ کې، نو هغوی دا ووایي چې زمونږ حج نه کېږي، لکه دا خو مونږ داسې کار وکړو چې دا به صحیح نه وي. نو هغوی تپوس وکړو د عبدالله بن عمر نه فهل ترى لنا حجه، ته څه وایې زمونږ حج به صحیح؟ نو هغه ورته وویې الستم تحرمون، احرام هم نه و اچولی؟ او اچولی، طواف هم ونه کړو؟ وی هم کړو. دا مناسک چې کوم دي دې کې ونه درېدی ټول، حج د اعمال هم ټول ونه کړو؟ وی فانتم حجاج، تاسو حجیان یئ. او بیا وی چې رسول صلی الله علیه وسلم پس هم دغه شان کسان راغلي هغوی دغه تپوس کو، الله د آیت نازل کو لیس علیکم جناح، نشتی په تاسو باندې ګناه، ان تبتغوا فضلا من ربکم، چې لټوئ تاسو احسان د طرف د رب ستاسو نه. احسان نه مراد څه شی دی؟ رزق، مال، دا د الله احسان دی، د الله فضل دی. نو ځان له حج کې پیدا کولی شي، خو په څه شرط؟ شرط به پکې څه شي؟ حج دنه ګډوډ نه شي. بارک الله فیک. دا نه چې ته الله اجازت کړې ده او به دغې ته پروت وي. نو اصل مسله چې څه راغلی هغه وکړه،
منځ منځ کې که پکې ځان له تجارت کې کاروبار کې نو په دې کې څه حرج نشته. فإذا أفضتم من عرفات نو هر کله چې تاسو را کوز شوئ د عرفات نه فاذكروا الله عند المشعر الحرام نو یادوي الله لره په خوا د مشعر حرام کې مزدلفه کې. اصل کې دلته د حج طریقه هم بیانېږي او مسله خو رد دی په منځ کې بچا په قریشو باندې، ځکه چې قریشو به وي موږ الحمص یو خاص خلک یو او موږ له نه دي جایز چې موږ د حرم د حدودو نه وځو بهر ته، نو هغوی به د مزدلفې نه دې خوا نه راوړېدو. نو په حج کې چې به کله خلک عرفات ته لاړو نو قریش والا به کوم ځای کې پاتې شو؟ هغوی به شاته مزدلفه کې پاتې شو. وی موږ له نه دي روا چې موږ لاړ شو. نو د عام خلک به لاړو عرفات ته او بیا به رالو او دوی به په خپلو ځایونو کې وو. نو الله دلته ځکه د عرفات تذکره کوي چې کله تاسو وځئ د عرفات نه نو الله یاد کوي په کوم ځای کې؟ مزدلفه کې. نو د الله یادول مزدلفه کې څه دي؟ ماښام ماسخوتن لمونځ وکئ، بیا د سحر ښه رڼا لګېدو پورې الله یاد کوي، د سحر لمونځ پکې وکئ، دا ټول دې کې دننه داخل دي. او عام د الله ذکر وکئ. واذکروه کما هداکم او یادوي الله لره لکه څنګه چې تاسو ته ښودنه کړې ده. د ځان نه پکې نوې طریقې مه جوړوئ، یا یادوي الله لره ځکه چې تاسو ته هدایت کړی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ او یقینا وی تاسو مخکې د دې نه خامخا د ګمراهانو نه. مخکې د څه نه؟ مخکې د هدایت نه، مخکې د پوهې نه، مخکې د وحي نه، مخکې د پیغمبر نه، مخکې د دین نه، ټول پکې دننه راغلي. ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیا ویم را کوزیږي د هغه ځای نه چې را کوزیږي ټول خلک. دا خبره بیا تکرار کړه. ولې تاکید ولې وکړو؟ هلته مشرکان نه تلو هلته. او بله دا چې د حج په ارکانو کې غټ رکن کوم یو دی؟ هغه عرفات دی. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم الحج عرفه، حج خو عرفات دی. او بعض وی دلته مطلب دی ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی وی د مزدلفې نه بیا لاړ شئ مینات. دغه بل مشهور دی. افاض الناس ټول خلک یاد کړو، معنی تاسو ځان مه جدا کوئ. عام مؤمنان چې عرفات ته ځي تاسو ورشئ چې هغوی د عرفات نه راځي مزدلفې ته تاسو سره راځئ. واستغفر الله بخنه غواړئ د الله نه. ان الله غفور رحیم یقینا الله ډېر بخونکی رحم کوونکی دی. اکثر ګورې داسې کېږي چې د عباداتو په آخره کې الله د استغفار وینا کوي. ولې؟ څه کمې کوتاهی شوی نو چې هغه په دې سره پوره شي. لکه موږ چې لمونځ ختم کړو نو بیا څه وایو؟ استغفر الله استغفر الله. او کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند ختمېدو سورة النصر راغی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. یعنی اوس بخنه غواړه د الله نه ډېره، ځکه چې هغه کار ته ختم کو، هغه ته ذمواري د نبوت ته رسولو هغه ته ورسوله، نو اوس استغفار کوه. ان الله غفور رحیم یقینا الله ډېر بخونکی رحم کوونکی دی. په دې به اکتفا وکړو او سبا به د 200 نمبر آیت نه شروع کوو. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.